نو هغې ټولو ته زه همدا یو خبره کومه چې بازار مې درته خالي خراب کړی دی او د دې نه پس په د دې بازار نه پوره وباسم مکمل نور دا شی نه نشته هغه خبرې نشته چې ماله به خلک قام تباه کوي موږ به ورته ګورو نو خلکو مینې درناوي احترام او داسې خبرې وکړئ زه به د درې خبرې وکړم یاد ساتئ چې کم سړی په ټیک ټاک کې نن سبا خفه دی چې کوم سړی هم خفه دی په دې باندې چې حمزه او حسیب یو ځای دي یا خبرې کوي یا مبارزه کوي کوم سړی چې په دې خبره خفه دی پوه شئ چې د ده بازار خراب دی بس دقه د دې بل دلیل شته دی نه دونه څوک فارغه نه دی چې بل چا باره کې سهار ماښام سوچونه وکړي خو پوه شه چې بازار خراب دی نو دا بازار به ولله زه حتما دا به نور هم خرابوم ټیک ټاک کې چې موږ تر څو پورې ما اوس ویډیوګانې کړي دي دا صرف 2-3% علم دی چې دا موږ ټیک ټاک ته وړاندې کوو دا صرف 2-3% دی دونه سین هم راجمع کړي دي دونه تاریخ هم راجمع کړي دي دونه خبرې هم راجمع کړي دي چې او د عمر کم دی خو دغه علم ډیر زیات دی نو دا زه ټولو ته وایم ټول هغه خلکو ته کوم چې مثال د حسیب خلاف دي یا د افغانستان یا د کوزي پښتونخوا د ولس ته یو ځای کېدو خلاف دي کم خلک د دې ملت ته پرمختګ خلاف دي کم خلک د دې مقام د بې سوادۍ په حق کې دي چې دا جاهله اوسي او هغه خلک د ټیک ټاک نه کوزي هغه خلک د ټیک ټاک نه خرابوي کم چې د دې ملت غمخواره دي نو هغې ټولو ته زه همدا یو خبره کومه چې بازار مې درته خالي خراب کړی دی او د دې نه پس په د دې بازار نه پوره وباسم مکمل نور دا شی نه نشته هغه خبرې نشته چې ماله به خلک قام تباه کوي موږ به ورته ګورو ماله به خلک قام تباه کوي موږ به ورته جیجي کوو ماله به خلک زما قام ته دروغ وایي زما قام ته به سپکې سپورې وایي کنځاګانې به ښیي ښځې به ورته ګډوي ډمان به یې موږ به ورته جی جان کوو نو موږ به ورسره اوس خبره کوو موږ به دا بازارونه ختمو دا نفرتونه به ختمو په کوم ځای کې چې لر او بر ولس یو ځای کېږي هغوی به هم په دې احساس باندې غاړه ورکوي چې حمزه او حسیب یو بل ته غاړه ورکړې ده نو دا شی به رواني اوس به زه ستاسو کمنټونه والم چې خلک څه وایي او بیا به زه هم لاړ شم ځکه چې اولنی لایف مې امریکا کې ما ویلې صرف انټروډکشن وشي معرفت وشي ټول خلک راشي وګوري چې یو په خیر راورسېدو فی الحال ناوې یم لا نکریزي مکریزي کوز کړی نه دي نو لږ ناز و ادا به کوم یو هفته او بیا به انشاءالله مبارزه شروع کوو ښه نو زه به ستاسو کمنټونه وګورم ښه لب یو حمزه وعلیکم سلام لب یو جانان لب یو ټو ګایز آی لب یو ټو او کوشش به کوم چې زه یوټیوب چینل هم اوس سټارټ کوم یوټیوب چینل کې به زما لږ فارمیټ غټي ویډیوګانې به اوږدې وي نو هغې ته به هم پام کوئ بله دا خبره زه خو خلکو نه غوښتنې نه کوم چې ما هلته فالو کړې دلته فالو کړې کله مې دا غوښتنې نه دي کړې ټیک ټاک بندېدو ډېر خلکو پیغامونه ورکړل ټیک ټاک بندېږي هلته راشئ دلته راشئ ما ویلې چې بس بند شو کیسه کینو خو که څوک غواړي چې خبرې وکړي میسج وکړي ماته څه سوال یا څه ریسرچ یا کتاب ماته راکول غواړي نو هغه زما انسټاګرام نه ماته راکولی شي زما انسټاګرام زما پروفایل کې دی بس یو میسج وکړئ که ریسرچ د سره کتابي حوالې ریفرنسي یا داسې معلومات چې زه ته ګټه کولی شم ولس ته وړاندې کولی شم نو هغه میسج تاسو په انسټاګرام باندې ماته کولی شئ انسټاګرام ته راتلی شئ او که فالو کوئ مې نه دلته نو پروا نشته فالو کوئ مې صرف میسج وکړئ وایي دا د معلومات دی دا واخله اوس زه به هم ځم او تاسو به هم ځئ نو دغه زما خبرې وې اوس به لږ کمنټس وګورم او بیا به درنه ځم او بل ځوانان خفه نشي هغه چارجر هغه برید خبره باندې ګوره دا خو زمونږ د حجرې بنډار دی موږ هم رشخند وخو هغې طرف نه هم خلک رشخند وخي او احترام د چوکاټ او د عزت په دایره کې کله کله ټوکې زه کوم دونه سیریس هم نه نو دغه بخنه کوي که څوک پې خفه شوي نو دغه زما اولنی لایو و امریکا کې انشاءالله ریګولر به اوس لایو راځو او ویډیوګانې هر څه مې تیار کړي دي اب هم راځي اوکې لیټس سی will you return to London I'm sorry man I'm not coming to London again سلام ګرانه پرمننټ موو شوي او جانان پرمننټ رالم امریکا کې کوم ایالت کې زه ورجینیا کې ما why did you sir
Why? Khazalaro, yeah, it's too far now. Are you going to live in the US? Of course, I'm going to live in the US, yes. Laro Baryo Afghan, exactly. Salamuna Sarloda, Qadarman Hamza Mashal. Are you a member? Dona Zirzi, I'm sorry, I can't see it. Are you a member of Hasib's Telegram group? Nazil a member name the Hasib the Telegram group. Shamba inshallah. Please give me time to talk. Listen, anybody wants to talk, they can just come to Instagram and just message me over there. Oh, I can't promise you I'll talk to you for long. No message okay. Oh, short on the message okay, so short on the reply there come. Why you leave London? Why did you leave London? مې ځکه پرېښود جانان چې زما امریکا ته زه دې مبارزې له هم راغلم خو ورسره خپل بزنس شروع کوم نو زما دلته د بزنس اراده ده او خلک ځان ښیي بعضې خلک ځان ښیي چې زما پیسې نه دي خوښې زما خوښې دي پیسې زما پیسې هم خوښې دي زما ګاډ هم خوښ دی زما کور هم خوښ دی زما هر څه خوښ دي پیسې مې خوښېږي نو هغه پیسو دپاره زه ځان مضبوطولو دپاره کاروبار ته امریکې ته رالم منافقت درته کله هم نه کوم چې یاره زه ډېر عجیزه سړی یم او پیسې مې ښه ډېرې خوښې دي خو حلاله او د محنت پیسې هغه مې د عزت پیسې دا نه چې چا نه یې والمه ده نه یې والمه هغې پیسو دپاره به زه کاروبار کوم کاروبار باندې به ګټم او په ځان به هم لګوم په ولس به هم لګوم په قام به یې لګوم په ملت به یې لګوم په ټول به هغه پیسې لګوم او په ځان به هم لګوم خو دا خبره به ته کله هم نه کوم چې زه ډېر دغه سړی یم پیسې میسې زما نه دي خوښې خو ښه ډېرې مې خوښې دي اوکې خو د عزت احترام او خپله ګټلې پیسې پردی نه ښه امریکا کې چېرته اوسېږې زه ورجینیا کې اوسېږم جانه زه ډېر زیات په انتظار یم انشاءالله میلاویږو به سلامونه وعلیکم سلام I already subscribed on YouTube باندې زما ویډیوز ډېر زر را روان دي ښه I'm gonna start making videos on YouTube let's see how old are you I'm 28 and a half اتیش کاله او اوه میاشتې اتیش کاله اوه میاشتې مې عمر دی I need to see Virginia, okay? Name some books for us to read. کتابونه به مزه تاسو له درکم you can read all the books you want but depend کوي چې کوم کتابونه تاسو خوښوئ philosophy خوښوئ history خوښوئ critical thinking خوښوئ whatever you want. You come to California? Of course I will. I'm going to come to California. How was your experience in the US so far? I'm going to be honest. I'm in Virginia and it's very cold. It's -9 or -10. It's cold. What sort of business? Business په زما تاسو ته به پته ولګي وختونو کې را روانه زه بزنس پلان لرم هغې بزنس دپاره زه US ته راغلی یم هغه بزنس به زه شروع کوم and چې کله شروع شي تاسو ته به زړوند کوم دا زما کاروبار دی او په شریکه به هغه بزنس بیا مخې ته بوځو religion where I find your YouTube channel are you moved permanently yes what is your perspective of Pakistan flag listen about Pakistan بخنه غواړم که انګریزي کې ډېرې خبرې وکړم ځوانان انګریزي کې پوښتنې کوي listen Pakistan is a political system Pakistan is not a nation. You can't create a nation out of thin air. You can't say, you can't just come and say چې یو نوم مونږ جوړ کو په هوا کې نه تاریخ لري نه څه بل څه and you say چې it's a nation. There is no such thing as a nation out of thin air. A nation has history. A nation has evolution. A nation has people. A nation has philosophies. A nation has art. نو په هوا کې کله یو قام نه جوړیږي نو قام زمونږ افغان دی and about Pakistani flag نو پاکستان فلاګ هم چا جوړ کړی دی یو کس جوړ کړی دی او بس ویلی دی چې دا د دې ځمکې فلاګ دی it's not possible په دنیا کې یو وطن هم داسې نه جوړیږي هاو څنګه چې دا جوړ شوی دی نو یو پولیټیکل سیسټم دی خو به احترامي او سپکاوي نشي کولی پاکستان ته نو ورته زه کولی شم او نو ورته تاسو کولی شئ ولې دا زه په کم احساس وایم مثال پاکستان سره زما اختلاف دی نو زه څوک هم زه پاکستان ته کنځا وکړم
مطلب دا دی چې پاکستان کم ولس خوښوي لکه کم کسان ژمن دي پاکستانیت ته زه هغې ته کنځا کوم نو به احترامي کنځا پاکستان ته زه کلم نه کوم ځکه په هغې کې پښتون ولس اوسېږي او ډېر پښتون ولس چې دی هغه مني نو که اوس زه خپله نظریه راوالم چې زه خپله نظریه راوالم زه افغان نو په سیاسي طور باندې زم پاکستانی یم ځکه ما سره د پاکستان پاسپورټ دی زما ځمکه فلحال د هغې سیاسي نظام لاندې ده په سیاسي په قام باندې زه افغان یم زه په قام باندې کلم پاکستانی نشم کېدی نه پاکستانی وم نه یم او نه به شم زه په قام باندې افغان وم یم او اوسم به په سیاسي پهچان باندې نړۍ دپاره په سیاسي پهچان باندې چې هغه زه د مجبورۍ نه یم زه د خوښې نه خو نه یم زه د مینې نه خو نه یم د مجبورۍ نه یم که نه زما مشرانو فیصلې کړي دي هغه ټیم کې امپراتوریانو فیصلې کړي دي زما ځمکه دې نظام سره راغلې ده نو په نړیوال سیاسي پهچان باندې زه پاکستانی یم خو په قام باندې نه پاکستانی وم نه یم او نه به شم په قام باندې زه افغان یم دغه زما جواب دی که چاته پکې څه ستونزه وي نو ما ته ویلی شي بیا به پرې نور ډسکشن به پرې وکړو ښه قام یا ملت ملت جانان قام نه قام بیل شي دی ملت بیل شي دی اوکې are you there for online business نه زه آنلاین بزنس نه کوم زه خپل یو پروډکټ به جوړوم زه خپل یو بزنس سیټ اپ کوم چې هغې کې هغه د پښتو احساس پکې جمدی پاتې شي زه غواړم پښتو احساس ختم نشي د نړۍ نه هغه زه واپس جمدی کول غواړم هغې دپاره زه کم ذهن لرم هغه زه شروع کول غواړم دلته په US کې نو دغه زما خبرې وې انشاءالله که ژوندو ډېر ځوانان د رباب غوښتنه کوي نو یو ورځ به لایو راځو رباب به هم درته ښیم ښکلې زمزمې به هم وړاندې کوو د وطن او یو محفل به جوړوم دلته ورجینیا کې ښایسته حجره جوړوم پښتانه به راځي دلته به کیني حجره کې بنډار به کوي موږ سره خبرې به کوي بحثونه به کوي چې کم سړی ورجینیا ته میلمه کېږي هم زما میلمه کېږي نو د پښتو کلتور دلته واپس جمدی دی خو نور هم روښانه کول غواړم نو مننه کوم د ټولو دغه زما خبرې وې او ځان تیار ساتئ د را روان ویډیوګانو دپاره معلومات دپاره کیدای شي 2-3 شپې خوبونه هم تاسو ونه کړئ چې کوم معلومات زه در کوم را روان وختونو کې خو دغه سختی دغه بزن به وړی حقیقت زغمل چې دا ډېر ګران کار دی نو دغې ته به ځان تیار ساتئ نو مننه کوم که د مجبورۍ او که په خوښه یې پاکستان که د مجبورۍ نه یې او که په خوښه یې پاکستاني جانان زه دې پوه کړم ښه پاکستانیت باندې پاکستانی زه اله یم که نه زه دې پوه یم زه اله پاکستانی یم چې کله ما ته زما یو مفاد دی لکه مثال زما دوبۍ ته سفر دی نو ما ته پاسپورټ پکار دی زه حقونه پاکستانی یم پاسپورټ مې واغستو لاړم دوبۍ ته پې کار مې وکړو واپس رالم واپس چې رالم زه افغان یم صحیح دی هغه سفر دپاره چې ما ته کم کاغذ پکار دی زه صرف هغې کاغذ کې پاکستانی یم که ما ته ګاډي چلولو دپاره ډرایوینګ لایسنس پکار دی نو هغه ډرایوینګ لایسنس کې زه پاکستانی یم زه په ګاډي کې پاکستانی نه یم یا په سړک پاکستانی نه یم زه په حجره کې پاکستانی نه یم صحیح ده زه سیاسی پہچان کې صرف پاکستانی یم چې زما سیاسی او کاغذ پکار دی یا زما سیاسی او د ژوند پرمختګ دپاره یو شی پکار دی هغې کې زه پاکستانی یم باقي په کلتور کې په جامه کې په خبرو کې په مړي په کلي ولس کې په خوراک کې په هر څه کې زه افغان یم نو مننه کوم دا مبارزه اله مضبوطیږي او اله لکه پته څنګه لګي چې دا مبارزه مضبوطه شوه هغه داسې چې کله ایجوکیټډ خلک د خپلې ټولنې تعلیم یافته خلک په هغې مبارزه کې شامل شي غټ غټ تعلیم یافته خلک راشي او د هغې مبارزې ستاینه وکړي نو ته پوه شه چې د مبارزې زور شته دی نو اول خو زه د ټولو مخامخ د حسیب مننه او ستاینه وکړم چې یو وخت کې موږ هم دغه فکر نه درلودو
لکه که زه دا وایم چې زه په خپله راغلم سوشل میډیا کې او زه داسې شوم نو دا به زه دروغ وایم، دا به دروغ وي. ما سوشل میډیا ته چې زه راغلم نو ما حسیب ته کتلی وم، د حسیب خبرو ته مې وکتل، د ده احساس ته مې وکتل، نو ما به فکر کولو چې دا سړی لیونی شوی دی، په لندن کې ناست دی، ګاډۍ ورسره دی، ګرځه چکرې وخه، پیسې ګټه، څه چل دی د باندې. خو هغه احساس چې ما وکتو، ما څېړنه شروع کړه، هغې خبرو ته مې وکتل، نو ما ته پته ولګېده چې نه، زموږ ټولنه کې د څه کمی دی. نو دا موږ ټول په جمع باندې د حسیب ستاینه کوو، د حسیب مننه کوو چې موږ هم ځان سره په دې لاره کې شامل کړو او ولس ته د پوهې، د منطق، د عقل او د ادب شعور چې دی نو موږ هم پکې ځان سره ملګري کړو. نو مننه کوو حسیب جانه، خبرې کوو. حمزه جانانه، اول خو مننه د لوی او د لوی ټکو لپاره چې موږ ته استعمالي، موږ هیڅ هم نه دي کړي. او یوه خبره غواړم دلته د ملګرو ته وکم. یو وخت کې ما او حمزه به بحثونه کول کله کله په ځینو مواردو باندې، او دا ډیر ښه. ما تاسو ته تېره ورځ هم په یو لایف کې دا خبره وکړله چې مخالفت او د نظریاتو تبادله انسان یوې نتیجې ته رسوي. زه یقین په خدای وکړي چې ما دغه ټیک ټاک نه ډیر څه زده کړي، دومره ډیر معلومات چې ما له دې ټیک ټاک زده کړي، والله که ما د خپل پوهنتون په دورې کې زده کړي. زه جدي درته وایم، ما له دې ځینه ریفرنسونه واخیستل، ما له دې ځینه نقطه د دې حمزه نه، ما چې د به کومه خبره ما نه اورېدلې، ما په ژوند نه ولوستي، حمزه زه ورته متوجه کړلم چې دلته خو دغه کیسه هم شته. زه به پسې ورغلم، هلته مې پسې کتابونه وکتل، ما له حمزه زده کړه کړې ده، ما له دې ټیک ټاک ډېر څه زده کړي، د نورو ملګرو مې ډېر څه زده کړي دي. نو په دغه مبارزه کې په دغه 3 کالو کې چې موږ سره دلته په میډیا کې کینو، خبرې کوو، بحثونه کوو، هغه د همدغسې تعلیم یافته ځوانانو برکت دی. میډیا خو ډک دی، زرګونه لکونه انسانان لګیا دي، ټوله ورځ ویډیوګانې جوړوي، پوسټونه کوي، خو داسې د حمزه په څېر انسانان ډېر لږ پیدا کړي. او ما دپاره جالبه څه و چې څومره ډېر خلک په دې میډیا، خو چې کله به حمزه لایف ته راغی، زه به ما دا راپورته اعلان کړي چې هغه وخت کې ما ورته یو څه ناسه مخالفتونه هم درلودل. ما غوښتل چې زه تا سره بحث وکړم، زه چیلنج سم چې تر څو پر زه یو شي ته متوجه سم، ځکه نورو زه نه چیلنج کولم، نورو به همدغه عادي نورماله بحثونه کول، او ستا بحثونه ډېر راشنل او لاجیکل ول. او زه دې ته متوجه کېدم چې ځینې شیان باید زه زده کړم، ځینې شیان چې زما زه نه دي باید زه هغه ورته متوجه سم. نو دا څه چې نن تر دې دمه سوي دي، دا ما پکې زما رول پکې هېڅ شی هم نه، دا ټول د تا برکت دی. تا ډېر ریفرنسونه دي دلته دي ولسونه ورک، تاریخ کې، جغرافیه کې، سایکالوژي کې، په نورو زرو مواردو کې. موږ چېرته، ما خو تر اوسه پورې د هېڅ ریفرنس هم نه دی ورکړی، نه دغونه پوهه او علمیت لرم. دا تا سره دلته کینو نو خلک فکر کوي چې ولا حسیب هم تکړه دی، کومه خبره به یې صحیح، خو دا مې ټول هر څه چې کړي دي تا هم زده کړي دي. زه ډېر ویاړم چې د تا په څېر ملګری لرم، او ورو ورو به مخته ځو، او په دغه پروسه کې موږ سره به نور ځوانان هم یو ځای کېږي، نور ملګري به هم یو ځای کېږي. زه یوه خبره دلته د ځینو ملګرو د ډاډ دپاره باید ووایم چې ډېر ملګري داسې پیژنم چې هغه ډېر زیات علم او پوهه لري، خو هغه دغه جرأت نه کوي چې راشي په میډیا ته، او په میډیا کې په ځینو مواردو باندې بحث وکړي او خبرې وکړي. دلیل یې څه ده؟ دلیل یې دا ده چې هغه فکر کوي چې د میډیا په ځانګړې توګه د ټیک ټاک دغه فضا ډېره ککړه او مرداره ده. که چېرته زه دلته راسم، زه کومه خبره وکړم، نو شاید امکان دی ولري چې سبا ورځ زه پکې توهین سم، زه پکې تحقیر سم. ډېر پوه ځوانان موږ لرو دلته، خو هغو د همدغې یارې نه راځي. او په پیل کې ما همدا کوو حمزه جانانه چې ما کوشش کوو چې د سوشل میډیا بیا په ځانګړې توګه د ټیک ټاک دغه ماحول زه بدل کړم. ما خو اوله کې دا بحثونه بیخي نه کوو په لومړیو کې چې ته ودرېږه دا ډیورنډ موضوع څنګه سوه، دا د افغانستان مسایل، ډېری وخت بحثونه هم په دې و چې دغه ماحول لږ زره موږ بدل کړو، لږ یې افغاني کړو، لږ یې د خپلې د ټولنې د اخلاقیاتو او د ادبیاتو په چوکاټ کې ور دننه کړو. هغه کوشش مو وکړه او نتیجه یې څه شی وه؟ زما اوس هم پیاد دي چې په یو وخت کې ما لایفونه کول 80 کسان به راته ناست ول، 50 کسان به راته ناست ول. نو ته به چې کله لایف ته راغلی، موږ بحث به 200 کسانو نه پورته کېده. الان کې چې داسې لایفونه ما کتل چې په هر یو لایف کې به 10,000 کسان ناست وو، خو زه به په چې لایف ته نه وتم، ما دغه کې دی چې شی وایي چې زه ځینې زده کړه وکړم، یا دومره مفید دی چې دا 10,000 کسان ولې ورته ناست دي؟
نن ورځ 3000 کسان دلته ناست دي. دا همداسې نه دي راغلي یو دم، دا دغه 2 کاله 2.5 کاله 3 کاله چې دلته موږ بحثونه وکړل، ولس مو ځوانان مو دې ته متوجه کړل چې تر هر څه وړاندې وطن، تر هر څه وړاندې زموږ د وطن حالات، زموږ ولسونه، پر دوی باندې به موږ غږیږو، پر دوی باندې موږ بحثونه کوو. نن دلته 3000 کسان بدون د دې چې موږ برنامه اعلان کړي چې باندې غږیږو، موضوع څه ده، څه کیسه ده، خو 3000 کسان دلته نازي غږ ده چې دوی څه وایي، حمزه څه وایي، حسیب څه وایي. نو ورو ورو به مخته ځو او په معتبر په بیک سټیج کې ځینې موارد سره شریکو چې مثلا د یو ورځ راتلونکي هفتې لپاره دغه برنامه ده، دغه د لایف عنوان دی، په دې عنوان باندې به د خیر سره خپل ډیټا راټولو او هغه باندې به دلته بحث کوو. په آخر کې به بیا ځینې دوستان او ملګري راټولو چې څوک د دغه موضوع منتقدین دي، هغوی به خپل نیوکې او نقدونه کوي او ځینې که چېرته پکې خپل نظریات شریکوي هغو به هم پکې راولو. خو په ټوله کې په کلي شکل باندې باید دغه پروسه، دغه برنامه موږ مخته یوسو، ځکه دغه تر ټولو ښه پلیټفارم دی. ټیک ټاک بند سو، هغه څو ورځې وړاندې داسې وم ته به راباندې راغله، ما دا چې سو موږ کیسه سمه کړله دی راباندې وتړه یقین وکړه داسې وم مالته دا خو ډېر وران کار وسو. خو زه بیا یو شته ومالته زه چې ټرمپ راسي، ټرمپ بد سړی نه دی، هغه بیا بیرته راخوشي کړي، همغسې کار وسو. نو هغه د ټیک ټاک هم بیرته راخلاصو او موږ به د خیره سره خپلې برنامې مخته بیایو او کم چیرته کم بده خبره چاته کړي د هغه بخښنه غواړو. دا ټیک ټاک د سوشل میډیا په ځای کې کله کله سړی تریخېږي او ترخه خبره کوي. حمزه خو ښه دی، هغه ترخې خبرې همداسې خوږ دی لکه موږ خو کله کله زه ځینو ملګرو سره بحث کوم، بحثونه همداسې چې ما جدي کړي او زه چې په جدي سم بیا یو چا ورته تریخ وایم، ما بخښي په خپل لوی، خو حمزه تکړه لګ دی، هغه خو خپل په ځان مکمل حاکم دی، احساسات کنټرولوي او زه یې نسم کولی. نو زیاتي حمزه اشنا څه ویل، کوم بل څه ویل لري په لایف کې غواړي اضافه کې مهرباني. ډاکټر شکیب صاحب هغه خبره ډېره ښایسته وه چې نه موږ سره پېژندل، نه موږ سره انډیوالي وه، خو چونکې مبارزه زموږ یو شوله نو هغه مبارزې په دغه کې موږ روریان شو. هغه اوس دا د مخ ته روانه ده. او جالبه دا وشوه حسیب جانه چې پروپاګنډې تورونه دا د هر طرف نه ولګېدل او ښه ډېر ولګېدل. خو چې کله مبارزه په حق یې که نه او کله خبره دې په حق یې او چا سره جواب نی، دلایل چې سره نی، حق یې ویلی نشي او منافقت کوي، نو د دې نړۍ، د دې کائنات او د خدای او د دې دین یو اصول دا دی چې حق همیشه ګټي. بالکل مونږ د خپل پیغمبر اولنې غزو والو، اولنې جنگ والو چې 300 نفر مړو او په زرګو خلکو له شکست ورکړو ځکه په حق باندې وو. نو خلک ماته وایي چې ماته اکثر خلک میسج وکړي چې تا پسې به خلک خبرې کوي، حسیب پسې به کوي، تاسو مو رستو کېږئ. زه وایم خدای چې دی، خدای همیشه حق سره ودرېږي. که دا ټوله نړۍ چې ده دا خلاف شي، دا نظامونه دا هر څه خلاف شي، خدای همیشه حق سره ودرېږي. نو دا موږ ته چې خلکو عزت راکړی دی، دا موږ ته چې خلکو مینه راکړه، دا موږ ته چې خلکو قدر راکړو، دا د دې د زړونو خبرې دي چې موږ یې کوو دلته. دا د دې خلکو د هغې حیاناکو، د درنو، د پښتنو، د میندو، د خویندو، د ځوانانو، د مشرانو، دا د هغې خبرې دي کوم چې د سوشل میډیا کې په دې سپینو جامو کې تورو ګیدړانو نه یریږي، په اساسي طور ته نه یریږي، خو په دې ته یریږي چې ځان سپک نه کړو. دا د هغې د زړونو خبرې موږ راواغستې، هغې تورو ګیدړانو ته یې ښه په ډاډ کوو چې زه یې درته کوم، دا خبره داسې ده، حسیب یې درته کوي، دا خبره داسې ده. نو ځکه هغه ولس موږ ته مینه راکړه، د هغې خبرې موږ رسو، حقایق موږ خلکو ته ښایو. نو بیا چې کله هغه تورونه او خلک راپسې مخالفت کوي، عمده ولس ورځي. زه دا د راغلی یم یو میاشت نه زه په ټیک ټاک کې نه یم، خلک راشي توره مو لګي او مخ ولس لاړ شي هغه توره مسله ورسره راغونډم کړي، زه وروسته خبر شم چې ښه مسله وه د خلکو راغونډم کړه. نو هغه د انسټاګرام موضوع وه، زما انسټاګرام نه چې عکسونه اخیستي وو، ما په یو ویډیو هم ونه کړه، نه مې صفایي وکړه چې دا یاره دا داسې کار و، دا داسې کار و، بس ولس لاړو هغې راغونډه کړه، راته یې ویې یاره مسله وه دا هم دله راغونډه کړه، ما یې زنده باد. نو د دې خلکو مینه هم بیا داسې ده. نو مننه کوم حسیب جانه، مبارزه تحقیق زه خو اوس امریکا کې نه ویم، نو زما مثال د ناوې دی،
لږ به ناز او دا به کوم لږ ولس پذیر راځي که نه. نو تحقیق ته زه اوس دوام ورکوم، تحقیق کوم، لیکنه کوم او ټول به بیا شریکوم تاسو سره. بیا به هغې باندې یو ځای موضوعاتو کې به مخکې دننه به پکې مخکې ځو. دقیق. زه یو شی بل هم غواړم دلته په دې لایف کې اضافه کړم. زه د یو ټلګرام یو چینل لرم حمزه جانانه، په هغه کې زه اکثره وخت تازه کتابونه په پښتو ژبې په نورو ژبو باندې لیکل شوي کتابونه زه پکې اپلوډ کوم. او هغه کې زه پوهېږم یوه ډېره لویه ستونزه زموږ په پښتنو کې څه شی ده، موږ د کتاب سره دومره علاقه نه لرو، د مطالعې سره مینه نه لرو. زه په دې باندې خبر یم، خو انسان چې کله خبرې کوي دغه خبرې د هغه تر شا باید مطالعه وجود نه په قواره نه په غیرت نه په دغه د غیرت توره چې ما درته ویل دا په نورو ژبو کې لا وجود نه لري. د دې دپاره ته بل ځای کې یو ورډ پیدا کړه، خو موږ یې په پښتو کې لرو. دا هر څه خدای راکړي، خو بدبختانه یو شی چې موږ نه اخیستی هغه دا چې موږ مطالعه نه کوو. ځوانان باید مطالعې ته متوجه کړو او ورو ورو به د خیر سره مخ ته ځو. حسیب جانه د مطالعې زور د یو مثال در کوم، یو ځوان ورسره رابطه وکړه وي په کوزه پښتونخوا کې، د ټوله کورنۍ رانه راغونډه شوې وه، مشران کشران چې ته ځان ته افغان وایې، افغان څه ته وایي، داسې واغسې وي. ما ورته صرف یو دلیل وړاندې کړو چې د پاکستان نوم کې د ای افغانیت څه شي ته وایي. وی 12 مشران په هغې کې تعلیم یافته خلک وو، په هغې کې ډاکټران وو، په هغې کې سرکاري خلک وو، ټول خلک وو. وی زه ورته یوازې یو هلک وم، 21 کلن هلک وم، ما سره یې رابطه وکړه. وی دا ما ته ویلي، وی دا تا ما له داسې وسله راکړې ده چې د ښه نه ښه ځوان لکه اوس ما سره، د ښه نه ښه مشر ما سره خبره نشي کولی، ځکه ما سره دلایل دي اوسه. نو هر چا به بیا هلک تنګولو چې افغان څه ته وایي، افغان څه ته وایي، چې دغه یو دلیل مې ورکړو د پاکستان کې افغانیت دپاره. اوس ټول چې دي ژمن دي دې خبرې ته، ځکه اوس ثبوت، دلیل، منطق، علم دی موږ سره. نو دا د علم چې دی دا د وسلې نه ډېره خطرناکه وسله ده. علم، کتاب، ریفرنس، تا سره څوک خبرې نشي کولی، تا سره هر څه موجود دي. نو حتما به دا ورکوو ځوانانو ته. او تا دغه خبره وکړه چې موږ کې څه کمی دی، بیا د کواره یاده که نو په کواره باندې خو ټول اسیا کې موږ ښایسته وو، هغه خو زموږ مقابله نشته. خو بس دا ځای چې دی که نه، دا ځای لږ را جوړ کړو، نور هر څه موږ برابر. نو آصف جانه مننه کومه، زموږ د تا وخت نور نه راتلو د تر اوسه پورې جار سمو بخیر ډیر زیات د ملګری چې د ټلګوري دا ټلګرام چینل چې دی دا نه پکې کم سبسکرپشنز ته، نه پکې کم شی په پیسو دي، لکه دا اکثره فکر کوي چې دو د یو شي په مقابل کې دا څه کوي. نه کتاب در باندې خرڅو، نه د ټلګرام چینل سبسکرپشن در باندې خرڅو، هر څه وړیا دي. او که سبا ورځ د خیره سره زما ویب سایټ تقریبا کارونه ملګرو خلاص کړي دي، په هغه کې به د خیره سره ډیر ښه کتابونه ز اپلوډ کوم. دغه ویب سایټ نه به کتابونه یو شی په پیسو نه دي، ټول به فری، یو روپۍ درنه موږ نه غواړو او نه د دغه پیسو شو چې په کومه ورځ باندې دی شي کې د پیسو موضوع راغله پوسه چې کیسه خرابه ده. مطلب موږ اوس هدف پیسې دي، هدف خپل مفادات دي، ګټې مو دي، ولس نه دی مهم. دا هر څه چې وړیا کوو دغه وخت چې دی شي ما نن د وخت په اړه یو ویډیو جوړه کړې وه چې دغه وخت چې زه دلته په دې باندې غږېږم، زه کولی شم په دې کې لږ بیرون لاړ شم، چکر یې وهم، مزې وکړم. خو دا د ولس دپاره موږ ځانګړی کړی دا وخت، همدغسې خپل نور وخت چې دغه که ټلګرام چینل جوړو، که کتابونه پکې اپلوډ کوو، که لایو راځو دلته غږېږو، دا ټول همدغه دپاره چې تر څو دغه ولس ته موږ یو څه پرېږدو. او مرګ خو حق دی، د مرګه خو څوک تښتېدلی نشي. لږ د ګیلمن په څېر ځوان چې نن زموږ په منځ کې نشته، نو ما و حمزه به څوک چې سبا به نه، نو حداقل د ولس ته باید یو څه پرېږدو او بیا په آخر کې دعا خو به راته وکړي. نور حمزه جانانه زه د وخت نه نیسم، یوه نړۍ مننه، ژوندی اوسېږي، د بیا لیدو په هیله دی او د بیا یو ځای برنامو د جوړولو په هیله چې د خیر سره ګډ لایوونه جوړ کړو، ویډیوګانې جوړې کړو انشاءالله. نو نړۍ مننه قربان، که بیا څه ویل ما ته لرې مهرباني که نه زه به درنه اجازه واخلم. حتما آصف جانه، نو ما دغه ویل چې تر اوسه پورې د دې سفر یو نړۍ مننه، یو جهان مننه. په دې سفر کې موږ د ورورولۍ لاسونه ورکړل، تر هغه یو غاړې باندې چې موږ نفرتونه ختم کړل، موږ ګلخان او ګلمرجان ختم کړو، موږ د ولسونو راغونډ کړل لږ لږ. او غواړم چې دا سفر زموږ ستا
تر ډیر عمر پورې وچوي. د مرګ تر مرګ نم یره نشته سیب جانه، خو نه غواړم چې د مرګ ډیر زر راشي. او بالکل یو شی د لایف کې غواړم اضافه چې کله حسیب مړ سو نو بیا یې مړی ورته په 400 کې د حمزه په کلي کې ښخ کړ. او دا شی باید نور زیاتین مونږ کې دا زمونږ یوه خوره یوه ځمکه ده. نو بس د خیره زما مړی هلته ډېر په خوشحالۍ ښخ کړي. ازم په بر وطن کې کله کله طالبان شاید قبر راوالوځي کوز وطن ته مابوځي هلته بیا ښخ کړي. نور درنه اجازه اخلم اشنا په لا یزال رب دې سپارم سوکاله او ارامه ژوند. مننه الله په مانه د راتلو مننه مینې راکوله مننه. جارسي خدای په